معززو الہ العالمین علماء تډیر فضیلت ورکړی دی لکه امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل کتاب ترمذی شریف کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث را نقل کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابه ته مخاطب دی او فرمایي فضل العالم کفضلی علی ادناکم. نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل صحابه ته فرمایي ای زما صحابه زما د امت د یو عالم فضیلت په عوام باندې دومره دی لکه زما فضیلت پتا سو باندې. نو الہ العالمین علماء ته ډیر لوی شان ورکړی دی، ډیر لوی فضیلت یې ورته ورکړی دی. که چرته یو سړی د دغه علماء سره ناسته کوي نو کدی د دغه علماء په مقام او په مرتبه باندې فایز نشي نو الہ العالمین دته په صرف په دغه ناسته باندې نور ډیر خیرونه ورکوي. لکه ابو اللیث سمرقندی رحمت الله علیه په خپل کتاب تنبیه الغافلین کې فرمایي چې یو سړی د علماو په مجلس کې ناسته وکړي نو که چېرې دی د علماو نه څه خبره یاد نه کړي نو الہ العالمین په سبب د دغه ناسته باندې دته اووه اعزازونه ورکوي. اول د متعلمینو درجه ورته ملاویږي، دویم تر څو چې هلته کې ناست وي د ګناهونو نه به بچ وي، دریم کله چې دی د خپل کور نه راوځي نو د الہ العالمین رحمت پرې رانازلیږي، څلورم کله چې په مجلس کې کینی په مجلس کې کوم رحمت راوریږي نو هغه ورته ملاویږي، پنځم تر څو چې دی په دغه مجلس کې ناست وي او د علماو خبرو ته غوږ ایښودی وي تر هغې پورې الہ العالمین د ده په اعمالنامه کې نیکیانې لیکي. شپږم فرشتې د خوشحالۍ د وجې نه په دغه مجلس باندې د رحمت وزرې خورئ او چې کله د رحمت وزرې خورېږي نو دی هم د هغه وزرو د لاندې راشي. اووم چې کله دی د علماو د مجلس طرف ته قدم را ایږدي نو دغه قدم د ده د ګناهونو کفاره ګرځي او نیکیانو کې اضافه کیږي. بیا ورته الہ العالمین شپږ نور اعزازونه هم ورکوي. اول د علماو د مجلس محبت یې نصیب شي، دویم څوک چې د علماو اتباع کوي نو الہ العالمین به دته دومره اجر ورکي څومره چې علماو ته ورکوي، سره د دې چې د علماو په اجر کې به کمې نه راځي. دریم که په دغه مجلس کې د یو کس بخښنه وشي نو هغه به د دغې نورو خلکو سفارش کوي او په دغه سفارش کې به دی هم شاملیږي. څلورم د دې کس زړه به د فساقو د مجلس نه واوړي. پنځم د متعلمینو او د صالحانو په لاره کې به داخل شي. شپږم د الہ العالمین د حکم پوره کوونکي به جوړ شي. نو د علماو د مجلس په ناسته کې الہ العالمین دومره خیرونه د انسان ته ورکوي. باید مونږ او تاسو ته پکار دی چې د علماو مجلس اختیار کو، هغوی سره نزدېکت حاصل کو او هغوی سره کینو. الہ العالمین دې زمونږ او ستاسو د علماو په مجلس کې ناسته نصیب